چې د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې د انسانانو آبادۍ جوړې شي، اولې غټې آبادۍ دې ته بابل وایي. دا اول هغه ښارونه راغلي چې هغې کې انسانانو استوګنه وه. دا خلک په سحر کې ورپرېوتل، جادو شیطان عزازیل ورته ویل کېږي، کبر پکې نه راغلی. آدم علیه السلام ته سجده نه وه کړې، متکبره سړی راغلی و سلیمان شاه استاد. او چې سړی متکبره وي نو متکبره سړی خرابېږي او سمیږي نو. عزازیل یعنې شیطان متکبر و، فخر هم پکې نه راغلی و چې زه ډېر غټ معلومات والا سړی ور زه دا نه ویم چې ډېر غټ عالم یم. ښه زما د الفاظ ته سوچ کوئ. بریقي لیکلی دي چې د شیطان متعلق په دا نه وی چې شیطان عالم و، بلکې ورته به وایي چې د معلومات والا سړی، معلومات یې ډېر یو علم یو معلومات. علم او په معلوماتو کې فرق شته او شته. معلومات څه ته وایي؟ اصلي کتابونو ته وایي. او په دې علم باندې چې عمل وکړي او دا عمل د وجې نه یو رڼا د الله اړه کې پیدا کړي، دغه ته اصل علم ویل کېږي. نو شیطان سره علم او خو هغه علم نو معلومات نو. تاسو امیان اکثر وایي وی شیطان غټ مولا و غټ عالم و، داسې وایي که نه؟ شیطان عالم نو. بریقي لیکلی دي شیطان ته به دا نه وایي چې شیطان عالم و. شیطان بس اسې چیټ جی پی ټي راغلی و. دا اصطلاحات تاسو ما ته ښه وایي. شیطان څه راغلی و؟ چیټ جی پی ټي راغلی، ګوګل راغلی. بس هر ځای کې به ټک او ټک او ټک او ټک د خیر خبره د ده په خولې باندې نه وه راغلې، پوهېږې؟ او نور د معلوماتو خزانه راغلې وه. څه راغلی؟ چیټ جی پی ټي راغلی او ګوګل راغلی. ښه د معلوماتو خزانه وه، خو هدایت خو پکې نه و که نه؟ د معلوماتو خزانه وه، خو علم خو ورسره نو، روحاني قوت او طاقت خو نو، روحاني خو لا یو طرف ته چې شیطاني ورسره. نو اولنی چې د انسانانو خلاف د هدایت خلاف را پاسېد، دا د کبر مجموعه، د حسد مجموعه، د انانیت مجموعه، په خپل معلوماتو باندې په پښتو کې تاسو ته غاویره کېدل وایي، د هغه مجموعه، د نفس پرستۍ مجموعه، دا شیطان راغلی. والله دې ته مونږ په امان کې وساتي. ستا په دې اړه کې یو شیطان پروت دی ورکوټې غوندې. د هغه شیطان ملګری دی، د تره زوی دی، دوست دی، بلکې کله ناکله طاقت د هغې نه هم زیات شي. هغه خو په اعوذ بالله ځي، منی مې کار نه کوي. هغه په اعوذ بالله ځي، دا په اعوذ بالله هم نه ځي. هغه چې آیات کرسي ورته ووایي نو منډه کې لاړ شي وتښتي. دا په آیات کرسي هم نه ځي. هغې ته نفس د انسان وایي. څه وایي ورته؟ نفس د انسان. نفس د انسان ډېر ناکاره شی دی. اکثر جنجالونه چې پیښېږي دا د انسان د نفس د وجې نه جوړېږي. او دا داسې شی راغلی دی چې دا د انسان نه خوا کېږي نه. په اعوذ بالله هم نه ځي، په آیات کرسي هم نه ځي، په اذانونو هم نه تښتي. نو یو چې د هدایت دشمن دی او د خیر دشمن دی دا نفس د انسان. چې د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې د انسانانو آبادۍ جوړې شي، اولې غټې آبادۍ دې ته بابل وایي. دا اول هغه ښارونه راغلي چې هغې کې انسانانو استوګنه وکړه. دا خلک په سحر کې ورپرېوتل، جادو کې ورپرېوتل. او هغه جادو کې داسې ورپرېوتل چې یا دوه فرشتې راولېږلې شوې، اگر چې په دې واقعه باندې بعضې عالمان رد کوي، یا د امتحان لپاره یو دوه فرشتې الله راولېږلي، یا څو نور اشیا راغلي. خو د دغې زمانې نه مخکې انسانان په سحر کې نه مبتلا نو راغلي. د بابل نه مخکې انسانان په سحر کې مبتلا نو راغلي، په کفر کې مبتلا و، په شرک کې مبتلا و، خو په سحر کې مبتلا نو راغلي. د کفر او د شرک ابتلا د نوح علیه السلام د زمانې نه شوې. د نوح علیه السلام په زمانه کې خلک په شرک کې مبتلا شو. د نوح علیه السلام په زمانه کې خلک په کفر کې مبتلا شو. شرک ځان لري، کفر ځان لري، خو په سحر کې نو مبتلا. په سحر کې اول د بابل خلک مبتلا شو. بیا سحر دونه ترقي وکړه که زه تاسو ته د دې واقعات بیان کړم که نه، چې د قدیمو کتابونو څه لیکلي دي نو تاسو به حیران شئ. بابل کې یو اونو درولې و، دا مې ته چېرته ویل؟ دغه دی که نه، بابل او کلدانیه یو دی که نه. کلدانیانو بابلیانو یو اونو درولې وه، د سحر یو اونه وه، چې یو کس پکې د سوري د لاندې کېناستو نو یو کس له به سوري ورکړه.
چې دویم کس په راغی نو سوري به د 2 کسانو شو، چې 100 کسان به راغلل سوري به د 100 کسانو شو، چې 1000 کسان به راغلل نو د 1000 کسانو سوري به وکړو، چې 50,000 به راغلل د 50,000 چې 1 لک ته به ورسېد سوري به وکړو، خو چې په 1 لک به یو زیات شو بیا به واپس یو ته راغی. زما پرې خبره پوه نه شوه، په 1 لک چې به یو زیات شو بیا به دا د سحر طاقت ته دوی راغلی. په کلدانیانو کې بابلیانو کې د غل د نیولو دپاره د سحر او جادو یو مارغه د دې ښار پرې سر باندې به داسې یو مارغه ولاړ راغلی، چې چا به غلا وکړه هغه به ورغی، د هغه نه به یې تپوس وکړه او د خټې مارغه داسې عام مارغه نو بوت غوندې و، هغه به ورغی، د هغه نه به یې تپوس وکړه پلان شه پلانکۍ ځای کې غلا شوې ده، پلانکۍ ځای پرې پرته ده، پلانکي سړي کړې ده. هندوستان کې د ښارونو دپاره دا تاسو چې روبوټ جوړ شوی دی او سکرینینګ کوي او کیمرې دي، د سحر په ذریعه باندې به هم دغه شانتې کارونه کېدل، مجسمې به بې هغه ښارونه نه ګیر چاپېره ګرځېدې راګرځېدې. دا ټول هغه یو طرف ته ستاسو چې که ذهن یې نه دي نو بس ویلې د موسی علیه السلام په زمانه کې چې جادوګر را پاڅېدل او رسۍ خپلې راواغېستې او ورمې چولې، د هغې نه ماران جوړ شو. دا سحر وکړ. ماران چې جوړېږي نو ماران جوړول څه دي؟ اوس لکه دا نصوص نه راته لګېږي. دا اول چې دا تاریخ و او اوس څه شي دي؟ نصوص. کله چې جادوګر را پاڅېدل او ماران ترې جوړ شو، چې ماران ترې جوړېږي نو څه راغلی دي؟ سحر راغلی. د هغې په رد کې چې کومې معجزې ناشنا د انبیاو نه صادرې شو، په زرګونو میټره په سوونو میټره مزېدار ښایسته درې چته ښه 3 قسمه کرسۍ به لګېدلې وي د سلیمان علیه السلام د تخت، او دا به په هوا کې واغېسته، پکې ډیزل و نه پکې پټرول و، په دې زمانې ته پاتې شوي طبیعي به شوي وه، یاد سات، نه پکې ډیزل و نه پکې پټرول و نه پکې سینجي وه، او به د الله په قدرت باندې به وخته، او د الله په قدرت ورکوټې غوندې کاڼې راغلې وو چې عالمان وایي 3 فوټه داسې او 3 فوټه داسې. او دا به د موسی علیه السلام چې کومې په دغه باندې چینې والې وي که نه په امسا باندې، نو دا خو یو ځای کې داسې راختې وي. بیا الله دا خیر ورکړی چې یو کاڼی و د موسی علیه السلام سره 3 فوټه داسې او 3 فوټه داسې و. هغه کاڼی چې بي و هغه کاڼي وښلو سره به 12 چشمې د دې نه راووتې، پته به نه لګېدې چې اوبه د کوم ځای نه را روانې دي. دا ټول معجزات د رد د سحر لپاره الله وښودل چې ساحران ډېر هم شوکي که نه ډېر هم شوکي. د جادوګر طاقت خپل طاقت نه دی راغلی، جادوګر خپل طاقت کې الله ته محتاج راغلی دی. او زما ډېر یو جمله خوښه راغلې ده، او تاسو پوهېږئ چې دا خلک خفه کېږي، خو زما ډېر خوښه جمله ده چې الله یې نه غواړي نو هېڅ څه نشي کولی. دا یاد سات او اراده به ورسره ولګوو چې دا شیخان رانه خفه نه شي. چې الله وغواړي هر څه به کېږي، او چې الله نه غواړي څوک هېڅ هم نشي کولی. دا ځان سره یاد ساتئ، دا زموږ عقیده راګورئ. ښه د جادوګر نه او د جادوګرو پلاران هم راشي کله، خو چې الله نه غوښتلی هېڅ هم نه کېږي. او چې الله غواړي نو جادوګر نه ورکوټې چنچڼه به یو کار مې د لاس نه او د وزر نه صادر شي، او تاله به الله تعالی د خیر ذریعه وګرځوي. پرې پوهېږې دغه وخت کې جادو راغی، د کلدانیانو د بابلیانو په زمانه کې جادو راغی او سخت جادو شو. دا نمرود ورته چې ویل کېږي که نه، دا اشوریان دي. څه شي؟ اشوریان. دا ځان سره یاد ساتئ، سلطنت اشور، کلدانیان، اشوریان، بابلیان، دا ځان د ځان له سلطنتونو. په دې کې د ټولو نه ظالم بادشاه اشور بانیبال اشور بانیبال. دا تاسو چې ورته نمرود وایئ که نه، د ده نوم اصل کې بانیبال یا بانیال راغلی دی. دا د حضرت ابراهیم علیه السلام په زمانه کې او په خپل هم د ربوبیت دعوه کوله او د غیر الله عبادت هم کو، ځان یې د هغې نماینده هم شمارو، او بیا هم د په خپله د ربوبیت او د الوهیت دعوه کوله. الله تعالی د ده د هدایت لپاره حضرت ابراهیم علیه السلام راولېږه چې د ټول عالم د هدایت لپاره حضرت ابراهیم علیه السلام یو ذریعه وګرځېده. ټول هغه مذهبونه چې هغه بنا دي په توحید باندې، اصلي توحید باندې، لکه اسلام، لکه یهودیان، لکه زوړ عیسائیت، دا ټول د ابراهیم علیه السلام ثناخوان دي. مونږ چې د ابراهیم علیه السلام نوم نه اخیستلی په ورځ کې زما په خیال 20 ځله، نو په مونږ باندې وخت نه تېرېږي. کوم ځای کې هلی مانځه کې هلی که نه؟ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم. هر مسلمان پر وس کې اویش زیاتیم دي، خو اویش ځله هر مسلمان پر وس کې نه د حضرت ابراهیم علیه السلام نوم علي کوی نه لینو وخت پې نه تېرېږي، خو چې مزګزار مسلمان بعد داسې هم شته چې هفته کې به یې نوم نه علي، هسې مه مه کړه صرف جمعه به جمعه یې لمونځ لي، هم چېرته پلار په زور رالي. بعضې داسې بزرګان دي چې پر وس کې به تقریبا زر کله ته درود وي، چا راته بله ویلي چې دا راته چا ویلي چې 8000 درود مې وي که 1 لاک درود مې تا راته ویلي وی 1 لاک کرته درود مې وي. ما یاله قدر نه رضویه 1 لاک کرته درود په یو ورځ کې پیر صاحب یو ورځ کې څونه 1 لاک ډېر لوی خیر دی، ډېر لوی برکت دی. بس دا خیرونه برکتونه دی الله موږ له هم راکړي. ښه نو موږ خو چې ابراهیم علیه السلام نوم نه اخیستلی په موږ وخت نه تېرېږي، عیسایانو چې نه اخیستلی په هغوی وخت نه تېرېږي، یهودیانو چې نه اخیستلی په هغوی وخت نه تېرېږي. ولې؟ ځکه د توحید شمع یې اوچته کړې وه او دنیا کې د توحید پیغام خور کړی، نو ټولې دنیا نن په ښه سره د ابراهیم علیه السلام نوم علي. الله دې تاسو خوشحاله کړي، دعا وکړئ، تکلیف مصیبت هم الله په امان کې وساته، د دواړو جهانونو خیر الله تعالی تاسو مو ټول له راکړي، مرضونه هم الله په امان کې وساته. ما ته دعا کوي چې زما دا مری الله تعالی ښه کړي، تاسو نه الله تعالی د هر قسم آفاتو په امان کې وساته. الله تعالی هم د هر قسم جنجالونو آفتونو قرضونو نه په امان کې وساته، د کور د اتفاقونو هم الله په امان کې وساته. اتحاد او اتفاق مینه او محبت هم الله تعالی په کورونو کې په کلو کې واچوه، او الله تعالی هم د حلال او رزق بندوبست کثیر وکړه، او الله تعالی هم د معیشت ته بندش ده او د حرام مال نه سره د ټولو مسلمانانو په امان کې وساته. یا الله امریکا تباه برباد کړي، یا الله اسرائیل تباه برباد کړي، یهودیان یا الله مسلمانانو له فتح ورکړي، یا الله په مسلمانانو کې اتحاد پیدا کړي، یا الله تعالی زموږ په منځ کې اتفاق پیدا کړي، او د ډلهبازانو او د اختلافاتو ټول امت الله تعالی په امان کې وساتي. وصلی الله علی خیر خلقه.